د کاروانګرې اوما ټاګور کورنۍ په اپارتمان کې ملایمه ګرمي غواړي. د دوی دودیزه بخارۍ هم د ګرمولو او هم د پخلي لپاره استعمالیږي، خو دغه بخارۍ د لرګي ډیر مصرف لري. کله چې واوره وي نو بخاري باید 3 ورځې راته چالانه وي. موږ یې د پخلي، اوبو ګرمولو او ډوډۍ پخولو لپاره کاروو. د هند د شمال په هماچال ایالت کې ژمی ډیر اوږد او سخت وي. ډیری وخت ښځې لرګي راټولوي. دغه کار سخت دی او ډیر وخت هم نیسي. موږ ټول کال لرګي راټولوو، که ژمی وي او که دوبی وي. کله چې موږ ښځې لږ وخت ولرو نو ځنګله ته ځو او لرګي راټولوو. د یوې بخارۍ بیه تر 15,000 روپیو یا 80 یورو پورې ده، خو په ژمي کې په بخاریو پسې تقاضا هم زیاتیږي. ځایي خلک ښایي د ګرمۍ لپاره له برېښنا یا پټرولیم څخه ډیره کمه استفاده وکړي. د اوبو د ایشولو آلات هم ګران دي. دا چې لرګي ډیر دي نو بخارۍ ورته ارزانه او ساده بدیل دی. په ژمي کې 150 تر 200 بخارۍ خرڅوم. که د سهار لا 8 د شپې تر 8 بجو پورې وکاروئ نو لږ تر لږه 13 تر 40 کیلوګرامه پورې لرګي د ورځې استعمالیږي. د بخاریو دغه زیات مصرف ډیر ناوړه تاثیرات لري. هغه په هماچال پرادیش کې د ځنګلونو د وهلو سبب ګرځي. ځنګلونه د کروندو او سړکونو غځولو لپاره هم وهل کیږي یا د ورونو ښکار کیږي. دغه نوې داش او نغارې ښایي دغه ډول ستونزې حل کړي. د همالیا راکټ داش نوم یې له غږ څخه اخیستل شوی چې د راکټ له اواز سره مشابه دی. د سوند د یوې خونې پر ځای هغه دوی لري. لرګي پکې لا اغیزمن او ښه سوځېږي. هغه د جوړونکو په حواله 80 تر 90% لږ تورکي تولیدوي او د لرګي مصرف هم کم دی. د همالیا راکټ داش د بخارۍ په نسبت نیمه برخه لرګي مصرفوي. له کیلونګ د باندې د هوا درجه -10 درجې سانتیګراد ده. دغه کورنۍ د راکټ یو داش پیرودلی دی ځکه چې دلته لرګي کم او ګران دي، خو دوی غواړي د ګرمۍ څخه داسې استفاده وکړي چې هم دوی او هم چاپیریال ته لږ تاوان ولري. د لرګیو اړتیا یې کمه او حرارت یې زیات دی. ټول فامیل ترې راضي دي. کله چې لوګی لږ وي نو طبعا چاپیریال ته هم فایده لري. د داش کمپنۍ ځان د ټولنې خدمتګار بولي چې 20 نفرو ته یې کار ورکړی دی. هغه د سیمې په نورو برخو کې هم دغه فولادي داشونه خرڅوي. د همالیا راکټ داش څخه دا مهال 9,500 کورنۍ کار اخلي. له لاداخ او کشمیر، سیکیم، بوتان، نیپال او شملا څخه د هماچال تر کیناور پورې. دغه داش د عادي بخارۍ په پرتله 3 چنده قیمته دی ځکه یې خرڅلاو لا هومره چټک نه دی، خو جوړونکي وایي چې د 2 کلونو په ترڅ کې هغه خپل مصرف پوره کوي ځکه چې د لرګیو سپمای زیاته ده. بیرته د ټاګور کورنۍ ته ورګرځو. دوی لا د نوي داش خبر نه دی اورېدلی. دا هم معلومه نه ده چې آیا دغه کورنۍ د داش لګښت پوره کولی شي چې 150 یورو دی.